حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ په یو جهاد کې مټې والی او روانو او داسې چاله کوله کداسې بل تا کمزور او ځان داسې لوی صاحب ول او کافرانو ته ځان خو چې ګورې زه دومره طاقت منې ما او زه پهلوانم اوس خو جنگونه بل شان دي اوس خو د ګولې جنگ دی پټ بناس دی رکوټې ماشومم پر چاډازو کې لوی سړی راغورځي هغه خو د بادرې جنگو هغه د کبډې جنگو هغه د پهلوانې جنگو چې کوم به کمزور هغه به توره نشوه چلولې چې کوم به طاقتور او پهلوان به هغه به توره چلوله نو دا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ هغه چال داسې کوي چې دشمن باندې خپل روب ورچي مټې وي او خپې نږدې نږدې دی او ځان لقي چې رسول الله مبارک ورته نظر شنو مسکی شو وې دا چال د خدای ډیر بدی شي خو په دې میدان کې بدی نشي دلته خوښ دی د کافر په مقابله کې کته مټې وې او هغه خپل روب وخه او د کافر په مقابله کې ته جوخ زه وغه ته وی چې ګورې ته د یو لاس د طاقت هم نه نو دا خیر دی او دینه بغیر دغه چال رسول الله مبارک فرمایي د خدای ډېر بدی شي د الله نه دی خوښ کم کمال چې په خپل تواضع انکسار وجزه کې دی او په دې څومره الله خوشاليږي نو په سر اوچتولو داغه نزیات خپکیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې د مدینه شریفه ته هجرت وکړ د مدینه خلک دلادر د پیغمبر علیه السلام مرګري کېدل او ایمان قبلاو دا هغه وخت چې عبد الله ابن ابی د زړه خو تر اخره پورې کافر او په خلیم لاودي مسلمان شوی نو رستو بیا منافق شو رستو بیا په خله کلمه وی په خله د پیغمبر علی السلام مرګري ځاني صحابه او دلنه خو کافر خدغه وخت کې لا د خله مسلمانم نو یو صحابي دی د خزرج قبیله سردار دی سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه نو حضور پاک د هغه ته پوښتلته پیغمبر علی السلام له خدای ډیره عجز طبیعت ورکړو هغه به د هر چا تپوس کاو د یهودیانو تپوس ته بته بیمار پورسیله د یو کمزوري مسلمان تپوس پم کاو دا پکې نه و چې دا مالدار دی او دا غریب دی د مالدار او د غریب دا فرق پکې نو یو ځل یو یهودي ماشوم نه جوړو راکوټه او حضور پاک مبارک هغه له تپوس تا ورغی دا سه ماشوم نو چې هغه نابالغ او بالغ هغه الک خو مونږ خو نن سبا چې عمر کمی مونږ ماشوم وته وای نه بو بالغ نابالغ نو بالغ خو راکوټه کشرو رسول الله مبارک د مدینه په کوڅو کې کله کله لیده د الکه اسړه ته پروتیو خالکو پیغمبر علیه السلام سره برکاله کېم ناست خبره به مبونه دي نو یو ځل تاسو کول تاغه د يهودي هغه ماشوم بچي نخکاری سورزونه چاوته سه په خنا جوړ نه دي ویدا تاسو وکم د دشمن د بچی تاسو له دشمن له تاسو نو چې ورغه نه پکټ کې پروتو او پلار وسره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به ارض د ایمان دعوت چلاو دا کار هم دقه یا ماشوم سره چې څنګه پیغمبر علیه السلام کېناس نو حضور پاک وته هغه ته پتاو لګی د نبی علیہ السلام ته چې دا بچی مری اخیری واخیو ورته بچی کلمه شهادت یې وته پیش کوي دا وایا کلمه شهادت مقصد څه دی الله یو د شریک نه لري په هیڅ حیثیت خدای له شریک نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله برگزیده پیغمبر بس دا د کلمه شهادت مقصد نو حضور پاک وته کلمه پیش کړه ای بچی دا کلمه وایا نو غالب پلار تو قتل پلار وسره ناستو چې بابا سوکم نو پلار خو یو يهودي خو د يهوديانو ته پته و چې دا د اخر زمانه رښتونه پیغمبر دی دې ته پته وخه
قرآن وی اللہ وی پا قرآن شریف کے یعرفونه کما یعرفون ابناءهم کہ دیتا پیغمبر علیہ السلام دا سے معلوم دی سوچا پیغمبر لکا بچے چی چاہتا معلومی کہ دا زمان زوی دی بچی کے دا چا شک نہیں کہ دا زمان ندی نو چی بچی و تا سنگ معلوم دی دقا سے و تا دا معلوم دی چی دا آخر زمان پیغمبر دی بلکہ عبداللہ ابن سلام دا یہودی مسلمان شوی دی نو چاہتے تپوسو کا وستاسو متعلق پا قرآن شریف کی دا سی رانگلی دی چی تاسو دا پیغمبر دا سی پیجنے لکه دا زوی پشان ناغوتوی وینا دا زوی نزیاتی پیجنو وی پا زوید کے لاکل زمون شک پیدا شی اسنا چی زمون خد چی تا گناہ کردی مونگ تا نیو خبر او دا بچی زمان نی پیدا دا بلچا نا پیدای وی پا بچی کم دا شک کی دی شی او وی پا حضور پاک کم دا شک نشتا زمون کلک یقین دی زمون پا کتابونو کے کہ دا آخر زمانے دا پیغمبر کم صفتون راغلی دی دا ان پا دکی دی دا من تا معلوم دی اور قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ دی با مخ کے دا یہودیان پا مدینہ کے اسیدل نو چی دا مدینہ دا خلق سر بے جنگ جگڑا جوڑا شوا نو دی یہودیانو باوتوی وی دا آخر زمان پیغمبر رانوان دی او چی راشی که خیری بن پا وصر مرگری کیگو اغلب خدای طاقت او غلبه ورکی او تاسو با وجنو پریدوم نا او بعض علماء دا مانا کئی یستفتحون چی یا خدایا دا آخر زمانے دا پیغمبر پا وسیلہ و پا برکت منگ لپا دے کافرانو گٹا راکی دا بیوی فلما جاءهم ما عرفو اللہ وی چی اغا پیغمبر دوی تراغی او اغا چی دی پی جند چی دا اخیری پیغمبر دے ورشتونے دے نو کفرو بیہیوے نمان کفرین پیوک نو یہودیانو تا پتاوا خودی ظالمانو اغا خپل عصبیت تنکڑیو نو معشوم پلار تاو کتل اغالک چی ما تا خودی وی کلمه وای بابا سا چلو کم اسی و تاو کتل پخلیت تپوسو نکو نو پلار پیشو نو پلار و تاوی بچی اطوع ابو القاسم وی دا ابو القاسم دا پیغمبر علیہ السلام کنیاو عرب اسم دا نمون اخلی دے یو نمو کنیا و توی پارا بیکے وی اطوع ابو القاسم وی بچی دا ابو القاسم دا حضور پاک خبرو مانا اپلار و تاو نو آغا معشوم اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدان رسول اللہ بس دا کلمہ شہادت معشوم ہوئے او دا کلمہ شہادت نا لگون دے ساتھ پس آغا معشوم وفاتم شو نو حضور پاک او فرمائل وی خدای لحمد دے اغا ذات لا چی دا بچی دا جہنم دا ورن بچک سمرا خطا فیدہ ملاو شو کدا پیغمبر علیہ السلام نوی ورغلی او دا لک مر بیا خو بالغ و خو کشرو نو کم خوابتا طولو مر با پا دوزخ کے پروتو نو دا حضور پاک دا ورطلو سونا فیدہ حاصل شو اسم چی سوک بیمار او تی تپوسو کے او تا سر ایروانمی او تی تپوس نوالشی نو لدے والاو گاتا او یلکه دا ما تپوسو که پلان کی خوشحال شی پاگی او ستا دیر بدی پاگی باندی یریگی او ختم شی باید سڑی خودلنا سختی خود دیر خلق پا تپوس پختن خوشحالیگی او پخوا بزمون قانون داو چی خلقو با معمولیم سوک نا جوڑا شو نو یا اول تپوسون لبتلل اس داری واجون وقتو نکم دی خلقو سا ہر سڑی سار نما خام پورے دا دنیا پا پیسو پس پا منڈا ترنا دے تپوس پختنا او کسو کے کئیم نو پا بدلے کئی علاکوی پلان کے نا جوڑے تپوس تے نا دے وی ولی زمین کڑے اسا دا پلان کی پلار نا جوڑے تپوسے نکے ولی زمان کڑیو زمان دا پلار تپوسے کڑیو سا نو زمانگا غی عبادتون امنن دا بدلو پا تورا ختم شوی بدل چی دادی ہوئی چی زمان کڑیو زمان ندی کڑی نو دا خطا دا خدای دا پارکارو نکر اورونو یادو ساتے پا ترمیدی شریف کے حدیث تے چی سوک دا اللہ دا رضا دا پار دیو مسلمان پختنے للالشی او تپوس تے لارشی نو چی دا کورا اوات او تر کورا پوری لانی راغلے نو پا دی طول لارا و پراتلو کے او یا زر فرشتی دا دا پارا دا خدای پا دربار کے دا بخن دواگانے کے سمرلوی سواب دے پکی
چې اوته نو د اویا زره فرشته الکه مونږ وایو الکه پلان کې مولوی صاحب لاله شاه خسړې د دوا برتاو کی الکه پلان کې پیر صاحب لاله شاه خسړې د دوا برتاو کی الکه دا سپینګری د دوا ته غواړ دوی قبليږي نو بیا پکې شک شتا خو فرشته هغه مخلوق ته چې بالکل پاکي دي دا غي دوا به څنګه نه قبليږي د فرشتو نه دوا والا د دې وجه رسول الله مبارک فرمایي چې څوک سورته فاتحه وای او اخره کې دعا کوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وی امين وای ولی وی دې وخت فرشتي امين وای نو د فرشتو سره چې ستا دوا شریک شي دا غي د دوا په برکت به خدای پاک ستا دوا قبول کړي ور پته ولګي دا کنه چې یو خو فرشته انسان له دعاګانې کوي او د فرشتو سره چې ستا دوا شریک شي داغه امین سره ستا امین شریک شو نو خدای به دوا قبول کړي نو فرشته پاک مخلوق ته ګناه ته نه کیږي موږ نه ګناه کیږي د فرشتو نه پټې نه ګناه کیږي او نه لوی ګناه ته کیږي نو چې تر روان شي د فرشتو او یا د فرشته دعاګانې دل شروع کی تر سوچ کوړه نه راغلي څومره لوی ثواب شپکه وی دا میں کڑے استادی نی کڑے نیک بختہ ورشا انسان دے جوڑ شوی بنی دا دین کار بھئی دا دنیا کار بھئی اس منگ نشو تپوسونو تا جوڑے دی علم کی گی چی لار شو علتا درسو ندی درسو کو که تپوسو چی خبر شو نو پا درس کی دوا وطاو کو چی خدای پاک دے جوڑ کی خدا چلتا سو مکوے خواہ کسوک دی تپوس کئی که نکی ورزا دا خدای دا پارے تپوس کاؤ یوا وارا دویم چی دا مریض پختنا که نو فرشتہ سوائے وی تویب تا دیر خکار دیو که و طواب ممشاکا وی دا تلل دی دیر خیدی دیر خکار دیو که تلل دی دیر خیدی و تبوعتا مقعدک من الجنہ او ایزان در جنت کی دا ناست زی پیدا که کون سمرخ کلی خبره او بل ځای کې رسول الله مبارک فرمایي وایي چې څوک مریض سره کینی دا چې کم وخت کې دی مریض سره ناست نو دی وخت کې دی په جنت کې وي ناست دا ناست په جنت کې ده فی خرفة الجنه فی ثمار الجنه حدیثو کې راځي نو علما خدای باندې طالبان تویږي مانو کې دو درې معنی یې مونږ او درې خو یو اتاسو د پاره احسان ماناو کم کله مریض پختنه لاله ولته مړ شنو نیخ پنه غبا جنت ته دی جنت کې ناشته نو د مریض د پختنه ډیر لوی ثواب دی او سنت دی ها پدې نیت ده او بیا چې لار شه نو د مریض په تندیلا سمک ده دا سنت دی رسول الله مبارک د مریض په تندیلا سے خاو دی یا ولا پلاس لا سے خاو دی په تندیا پلاس باندې پدې مریض خوشاله شي چې ما نه کرک نه کوي دا زما پلاس لاس کې خاو او زما په تندی باندې لاس کې خاو پدې خوشاليږي او بیا وته خبره وکا رسول الله مبارک فرمایي کته دې مریض ته خې خبره وکړي رستا په خبرونه جوړيږي الله چې ولسه مقرر کړی دا ابي خودی په خوشاله شي نو خیر خبره وکا چې که خیری مل ټیک بشه اسه دی وار خطا کړی پلان کېم دقه سنا جوړاو او خدای پاک خک او دې وخت چې تک مې خبره کې فرشتي په امين وای څومره فائدې دي څومره ګټې دي چې دې وخت تک مې خبره کې فرشتي امين وای ته مل ټیک بشه خدای به دې خکی الله دې جوړ کا وی دعا ولو کا نفسوا له فی اجله او دوا چې مړ ټیک بشه تاسو پلان کې نه جوړاو کړ هغه ټیک نشو او دا خو څه خبره نه او چې تور چې تاسو ته او دا سی وته نه وګور پوزه رکاګه پوزه کاګه مړه بد خدای نه بخنه غواړه مرګ پنه ټاره نو چې دا دی وته وی کنه نو که بشیر جان نمر نو بخریږي ولته به مړ شي او بخریږي مړ بشي چې کني رښتیا زمرم امړه خیر دې فکر مکوا دغه څه زمام د تر یو زیو اما څه کې دې کې مړ شو شهید بشي کړ دا خبرونه کې ګور بعد قمقل ډاکټر می چې مریض ولا بوت نو درې ورځې پس بمري
الکه ستا پلار د آخرت کتاب راوړی دی وسره پروت دی خبیثه که تا لوح محفوظ ته کتلی ته خو د خپل تجربې خبرې کې د تجربې خبره دی وکړه نو په تجربو خبرې مریض او مرګ او ژوند د الله په اختیار کې دی نو د تجربو خبرې د مریض مخ کې قبقل ډاکټر د مریض مخ کې ووایي په داسې طریقې وارث ته ووایا چې یاره د خیال ساتیو زمونږ په کتابونو کې علاج نشته بس داسې یو ښه خبره ده هغه ته باباجي الله به دې ښه کړي غم مه کوه داسې خبرې ورته کوه نو بعضې مریض ډاکټر له روغ دی خو چې واپس راځي نو د بل په شا راځي ولې هغه قمقل ډاکټر ورته داسې خبرې وکړي نو مریض ته به ډاکټر هم داسې نه وایي او ته به هم ورته داسې نه وایي نفسوا له فی اجله داسې خبرې وکړي چې هغه پې خوشحاله شي وستا په خبرو دی جوړیږي نه فرشتې پې امین وایي کیدی شي خدای جوړ کړي او ستا په خبرو د نیټه نه زیاتې کېږي خدای د زړه پې خوشحاله شي د مریض په آدابو کې یو ادب درته بل هم وایي دا مسلې زده کړې بل ادب دا دی چې دم هم پې اچولی شي که دم دې زده پې واچوه رسول الله مبارک به مریض له لاړ نو دم به پې واچو او بعضې مریضانو سره داسې هم کړي دي چې ګوته مبارکې په خوله کې وانلې ده او بیا د مدینې په ځمکه راښکلې ده او بیا هغه د مریض په تندي راښکلې ده بسم الله د خدای په نوم دې دمو تربت ارضنا زمونږ د ځمکې خاوره بریقت بعضنا زما د خولې د لاړې سره مبارک لیشفی سقیمنا یا لیشفا سقیمنا چې زما د مریض جوړ شي باذن ربنا د خدای پاک وقیلا مدینه خوره خو بل شان خوره ده او د حضور پاک لاړه مبارکه خو بل شان مبارکه لاړه نو داسې هم کولی شي جبریل علیہ السلام راغی رسول الله مبارک ته وی بیماری وی او وی دم دې کم وی او دم می کم وی بسم الله ارقیک من کل داء یوزیک الله یشفیک وی دا الله په نوم دې دمو د هرې بیماری نه دمو شفا به الله درکوي دا دمونه هم ثابت دي او دم سره په مریض لاړې توکل هم ثابت دي دا نری نری لاړه چې په مریض توکې دا هم په شریعت کې ثابت دي شته او که ته په دې یارېدلې چې زما نه ورته نظر لګېدلی دی بعضې سړي نظر د خړه نه لګي داسې سپکه خبره نه ده که ته په دې پوه شي چې دا خو ما د نظره کړی زما نظر لګېدلی دی نو د هغې دپاره دا قانون دی چې هلته اودس وکړه او هغه اوبه په مریض ورواړوه شریعت کې دا ثابت دی زمونږ خلک څه کوي چې دته پته وي چې د ما نظر د پلانکي په ما لګېدلی دی نو چې روان شي نو یلکه وي د خپې په قدم وله میخ ووه حاجي صاحب داسې ده که نه یا پی مچاز یو کا په قدم دا نشته په شریعت کې شریعت کې تاسو ته شریعت مسلې ښیم چې تا ته پته چې د پلان کې نظر تیز دی او په ما لګېدلی دی نو هغه ته ووایه صادر پلو ووینځه په اوبو کې حدیث کې دقسې دی او یا خپل کمیس په اوبو کې ووینځه یا د صادر پلو نو به یې ووینځي نو هغه چې کومې انځلې اوبه دي چې کم پکې د پلو او د کمیس هغه اوبه دي هغې انځلې شوې په مریض ور واچوه دې سره به خدای مریض جوړ کړي یا هغه ته اودس وکړه ابه اودس وکړي یو خانک کې د هغه د اودس اوبه جمع کړه او غوبه راواله په مریض باندې ور واچوه یا دې غسل وکړي مثلا چې ډېر خطرناک نظري نو هغه د غسل اوبې راواله چې کوم باندې لمبلې شوې دی هغه چې کومې مستعملې اوبه دي او په مریض یې ور واچوه دا په حدیثو کې ثابت دی او نبی علیہ السلام فرمایي که تا ته چا ووایي چې لاس ووینځه اوبه مې پکار دي یا اودس وکړه او زما ستا د اوبه پکار دي نو ادې بد نه ګڼي چې دا ولې خیر دی نظر خو د خړه نه لګي دا خو چېرې چا څوک خوښ شي نو هغه باندې نظر ولګي د بد د لنه خو نظر نه لګي خو د بعض انسان د سترګو نظر وي تیز او دا قدرتي شی دی دا د هغه ګناه نه ده غریب او نه د هغه غلطي وي خود چاته وګوري نو خوښې شي ړیتې خوشحاله شي نو نظر ولګي او النظر العین حق په ترمذي شریف کې حدیث ته چې نظر بالکل حق دی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام چې کله په مصر کې او د یعقوب علیہ السلام 11 بچي 11 قات راغلیو نو
خدای پاک یوسف علیہ السلام راوستو د مصر بادشاہ وزیرو د وزارت ته پس بادشاہ نو قات راغلیو نو یوسف علیہ السلام خوب لیدلیو بادشاہ نو غلې محفوظه کړیو نو خلق براتلل څه جمع پونچی به وړله معمولی غوندې یوسف علیہ السلام باغوی د غله ورکړ نو د مدین نه د یعقوب علیہ السلام 11 بچی لاړل نو چې څنګه لس بچی لاړل نو یوسف علیہ السلام خو پیجندل چې دا خو زما غرونه چې دې پکوي کې غرزولې وهم له منکرون او دوی نه پیجند چې دا زمونږ یوسف رور دی دی خو یې مونږ پی کې غرزولې دی مړ وای نه به غوخي او نه به ډوکی او نه به سرمنی دې ته څه پتا چې دا بنده جدا واسطه او د الله جدا نظام چې ولل څنګه یوسف علی السلام او پیجندل وې دا کم ځای نه راغلی وې د مدین د علاقې نه څه کار کوي اس کار نشته چې بابا مو د خدای پیغمبر دی او یعقوب نوم دی او پیجن چې دا خو زما رونه دي او دا خو زما پلار یاد دی او موږ سره غونډه سامان وروړي دي جئنا ببضاعة مزجاة صدا سے معمولی کوټه موټه پیسې مروړي دي او تعالی راغلیو کوم مهرباني دی وکړو لګه غله دی راکړه نو یوسف علیہ السلام او ولا غلا ور بل سو خو کلی کې بل سو کرور مور خو پاتې نشتا اته پتا او یو ورور مې بل مشته د مونږه بنیامین او زمون یو ورور مخ کې شر مخ تختولیو ادا هغه سکر ور دی ادا جدا مور نه دی نو مونږ امر واست خو پلار مې پیریده چې دا م بوزه معنا نه مرانه واست یا رب بادشاہ سلامت کې دا غي سمرا لراکله غلا کنټرول خو په خوام دلته دا چینو مینو دوړو کنټرول منټرول بکیدا دار چاپا کور کې درې کسانو نو دا غي په به ورکاو ک 15 بو د 15 کسو به ور نو وی خبر به کوم خبره نشتا الکه ګور دروغ او نوای نه قسم دې ته پوسوکا چې د قافلینه چې زمونږ بل ورشتا چې غلې ولا ورکړه وې دا سکار دي شکیم در باندې لکه دروغ ماته ویلي نه قسم دې چې بل وې خبل دل چې راځي براولې کما ته پته ولګي او قبل ظلم اگر نه واست کنه هغه بل لور تاسو نو به نه در کوم دلوس یو روپے یو قاشوغه غنم بم نه در کوم لک بم نه در کوم نو دوی دا چلو که چې دی لاړل نو چې غل خلاص شنو پلار ته بابا دو چې غل راوړو هم ته خو باچا ویلیو چې ځان سره باغبل لور راواله نه بچي یوسف باندې مې پتا سو اعتماد کړو نو پاغم در باندې وکم اذن شرم خو تختونو کدا یا رب بابا پرې کېدل قسمونه قرانونه نو پلار وته سوای اے بچو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه بچی ګوره په یو دروازه مور ده یو لس کسان او ټول ظلمی او خشته وجودونم دي نو که په یو دروازه ورله خلکو اولیدل چې دا خو د یعقوب علی السلام یو لس دا ظلمی بچی د نظر بشي نو په جدا جدا دروازه ورشي زمارونو علما د دین معلومه چې یعقوب علیہ السلام د خلکو د نظر یرید او رسول الله مبارکم فرمایي چې د سترګو نظر دا حق دی بالکل ثابت دی لګي یو بل خبرم دته کوم که چاته پته چې زمانہ بل ته نظر لګي بعد وخت کې د پلار چې زوی ته وګوري ته خوشاله شي نو نظر د پلارم لګي مور چې بچی ته وګوري نو هغه ته خوشاله شي نو د مورم بیا لګي زوی پلار ته وګوري خوشاله شي دا غم لګي نو چې دا چاته پته ولګي چې زما دا نظر خو په بل لګي نو دې یو لفظ وي بیا باندې لګي اسه شي دې ادا سی به وای چې څه خدایا لا حول ولا قوه نه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله دا دی ما شاء الله كان چې خدای سو غواړي کیږي وما لم يشاء لم يكن چې خدای یو کارو نه غواړي نه کیږي لا حول ولا قوه الا بالله د مصیبت بیماری نظر نه مخلص او طاقت دا د خدای په لاس کې نو که تا ته پته لګي چې زمانه بل ته نظر لګي نو دا وایي ښه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله نو بیا باندې لګي ان شاء الله العزيز
بهر کې دا خو یو څو ضروري خبره ته د مریض د تپوس وکړي. خپل یو ادب هم د مریض د تپوس شته چې مریض د سنگ وردنه وځي نو لک سات به سره کېنه اسنه چې ورشه او بالغ ته ډډه وې او کله تورس کې او کله شنیس کې التاغه نه جوړه دی غریب پاغه خو تکلیف تیری اب بچي وای چې خدای سړی زرو باسه اخذ وای چې موږ ته پډړ په کوټو کې ناس یو کاکاجی راغلی دی متکې ته ډډه والے ده خدای کاکاجی لا مخاور کې ا تپوس ته نه تپوس خو چیس کې وبس کو کړ ها تورا کښنا یا رب بس د خو چې څنګه نو دا تپوس ولې کې دا چيو بس وجي عالم او تپوس مې کو سلام علیکم او چې دا قربره ته وي تورې بس کې کښنه دا غم ګورې ډېر لنی بشر جانا دا څوک ته وي تور چې 50 وکړ غوي چې ولا په حق یا چې وسره تعلق یې لکه چې در په حکم نه تورس کې او کښنه چې دا پکې رتا قضیه معنیت الخلوه جوړه کی نو دا پیشه پدې باندې چې دا څه غب شپ دی نظر وتا وای چې نه نسکم رسول الله مبارک څه فرمای تاسو خو زمیدار ډېر پاتې شوی دا غوا میخه چې بندل شي کنه نو دې ته اوخه ته لاول بچی ور پریدي نو چې بچی ور پریدي او هغه وته پیرا پریدي دا غینه پس دا غوا میخه لشي دا بچی نه بغیر پینه نه پریدي نو دا بچی چې ور پریدي نو سونه ټیمیغه نن معمولی ټیمی کنه نو رسول الله مبارک فرمای وی اوخه ته چې سړی بچی پریدي د پایو پرې خودو د پاره وی دومره ټیم مریض سره کینه ردی نه زیات مکین بس معمولی غو چې هغه تنگ نشي دا کور والا تنگ نشي او مریض د تکلیف را نشي بس تا معمولی غوند کینه او ضرور سلام علیکم چې ډوړې ته می سارهګه نورونو خبر خیر دا خو پکې مسالې راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د مریض په تپوس کې دا غټه غټه فائدې نو هغه ماشوم کلمه وې هغه الک او خدای مسلمان نو رسول الله مبارک عادت د وجزي چې هغه به د بیمار تپوس کاو د غریب بهم کو د ارچا تپوس پختنه لباته نو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ بیمارو نو پیغمبر علیه السلام تپوس لروان نو چې په دې لار ته نو عبد الله ابن ابي کې دا رستو ته غټ منافق جوړ شوی دی دې ناستو بعض مشرکان کافران ناستو بعض پکې مسلمانان هم ناستو او پیغمبر علیه السلام سور پسو پخره باندې سورو دومره عجز حضور پاک اخویانو کې دا راځي چې نبی علیہ السلام پخره باندې سور لیکل پخره باندې سبا سوک سور شي بدی سونه لګي په سړک د پاسه کې یو سړی په خلق پور واړول او په سور ټول خلک بور پورې خان دي لکه په خر د پاسه سور دی او په خره سور دی قسم په خدای رسول الله مبارک په سور لیکل په قچره سور لیکل نه په اسه سور لیکل نه په اوخه باندې سور لیکل دا د پیغمبر علیه السلام معجزه نو چې څنګه په مجلس ورغه ناغه خو خامخا ساروي دوړي کوي نو هغه دوړي وکړي او پیغمبر علیه السلام را کوشو دی تا ودرید نو دی عبد الله ابن ابي ظالم سپیره شیطان د پوزه پټکړه وی په موږ دوړي مناواله دا سید نفرت په نظر پیغمبر علیه السلام ته وی په موږ دوړي مناواله او پیغمبر علیه السلام ولې د ایمان دعوت ورکړه چې مسلمانان شي نو دا عبد الله ابن ابي وته سوي دی وته وی اسلیا وی خبره خودی خدي خو کرشتیای خبره خودی خدي خو کرشتیا راته وي او مونږ له تکلیف مرا کا وکور کینه چې څوک دردي قصه وته کاوه تم رسپک لفظ کور کینه قصه وته کاوه بس هغه کې هم مسلمانانو هغه وته وی مړه وی براته څه چلو شو کمنه ومنه کنه منه ممنه پرې د دوه خبرې مونږ تاو کی او پوزه دی ولی پټکلا په موږ دوړي مراواله قسم په خدای چې د حضور پاک د خریب وې استاد مشکو عنبرو نه خشته دي څنګه دی شروع کړی جنگ جوړ شو سه جګړه جوړ شو مسلمانانو وی وایا هغه وینا پیغمبر علیه السلام ابو قلار په جنگ ختم چې جنگ ختم کو لار سعد ابن عباده رضی الله عنه له کور ته پوسټا ورغی او سیب دا عبد الله ابن ابي دا قوميو نو چې تاسو ولو کنو ګیله وتا وکړه سعد ابن عباده او داسې جيبه ګیله وتا وکړه دی وته نو چې خبيستا خبره وکړي
دینو چې هغه ظالم دا خبره وکړي. الم تسمع ما قال ابو حباب، سعد ابن عباده ابو حباب یې د عزت نومې وته واغشت عبد الله ابن ابي. یراغه خو صدا سے خبره وکړي ارمان کې توریدلې ما ته ډېر بد وې او تاسو وې دا الله رسول معافي کا د دلس پړ سیدلې دي لې سوځېدلې دي. وستا دراتلو نه مخکې د مدینه خلکو فیصله کړي و چې دې مشرکای او دته د مشرې پټکی تړي، خو چې تراله خلک تاسو شو داغه مشرې په خور لو شو، مشرې لاله ختم شو، برباد شو. دیو جن تاسو سره دا غوسه وکړه، تاسو سره دا بدی وې. رسول الله مبارک اسم نشته ما طرف نه معاف ته. داسې کله جون کله خوې خشته مزیدار قسم دې چې د حضور پاک مبارک ډېر عجز طبیعت، ډېر عجز طبیعت. یو صحابي د پیغمبر علیه السلام یو صحابي کړه، ډېر عجیب خبره. نو وته غده واچوله، غده دا وړه غده بنده خلکو تواچی چې ملمه پکینی. هغه پیغمبر علیه السلام ته غده واچوله چې د الله رسول په دې کېنه. قسم دې حضور پاک پا غده کېنه ناس یو طرف ته کېناس، صحابي و یو طرف ته د غده ځکه ناس بل خو پیغمبر علیه السلام او غده په میاس کې پاتې شو. دا سې طبیعت، کبر پکې نو، غرور پکې نو، تکبر. او مون خلکو کې سونه تکبر دی، او چې 10 روپیا وسره وشي کنه نو بل انسان وته داسې ښکاري لکه مولی او غازره. او چې بیا موټر گیو شو، بیا خو چې پلار رواني د موټر نه غمټ سنگ بار رېستي تبه غني بس جس کې ناس ته بس جنت تعالوزي. او چې دا غینه لکه موټر گی شي ته بیا د چشمو ته وګوره، نظر یې ټکی او تورې چشمه چولې او برې ته وګوره چې باري نو برې ته یو لشته چې موټرګي کې کین نو درې لشته ته جوړ شي. او چې رواني داسې په برن برم راته وګوري او باز قمقل چې ستا خوا کې تیریږي دا موټر به سره خوا کې تیر کې دوړې بم درته وکي. الکه په قلار کې نن یک بخته کبر ما کوا سار د کم دې باندې ناس په ډیران غرمه چې ډوډۍ خوري کم خوا بځه او د سماعتي به کم دې تر سه خېټه تا ګور سره پکې پاتې دي. انسان بچي ور د قبر بسي. حضور پاک مبارک یو ځل مدینه منوره کې روانو، نو د مدینه منورې او مشترک ډیرانو خلکو په دا اډو کې مغرزول او زړې جامې به په غرزول او چې خوراکونه به پاتې شو به په غرزول او ارس اډو کې مډو کې پرات. نو چې نبی رسول الله د صحابه سره په دې ډیران ورغه نو صحابه پوزې پټې کړې. نو پیغمبر علیه السلام د صحابه نو تاسو کوي دا سړي وې صاحب دا ډیران څه ته وای وې زمون خوراکونه چې زمون نه پالتو دي په غرزول دي، غول او ګندګي دي، جامې دي زړې، اډو کې دي، خزلې دي، دې ته ډیران وای. پیغمبر علیه السلام ډیرو خيار او قسم دې خدای لري پوهه ورکړه. وینا وی دا خو هغه جامه په دې پرتره چې تا مسلمان په مسلمان وجني جامه ده، ا کمیس هغه دې پروت دی، دې لپاره مسلمان وجني، انسان وجني. هغه خوراکونه په پراته دي چې انسان د دې لپاره انسان وجني، هغه ډوکی په پراته دي چې کم د لپاره انسان خپل رور وجني. افسوس پودته اوس پټه دا جامه خو پړې لوي قیمت خلک په دکان کې چي علي او څونه پیسې په ورقي، خو چې د انسان وجود سره ولګي د نو څه شي ته جوړ شو. او دا خوراک څونه قیمتي په ګوتو کې بند او خشته او خراب نشي، نو څونه په خوند او په مینه بند خوري، خو چې د انسان خېټه ته ورسېد نو دغه شي ته جوړ شو. دا خواغه سيزونه لري چې دا د عزت سيزونه د قدر سيزونه، خو چې انسان سره او جنگېدل انسان خپل نو د کډېران ته ډېران وي. د بهرونو بنیاد دا چې انسان له کبر نه دی پکار، چې کوم انسان خپل او د سماعت دې ته نشي رسول دې بس کبر وکي. د کوم انسان په غاښ چې دل راشي دل او شلم کندي پورې در چغونه سو خوب نشي کولی دې بس کبر وکي. کوم انسان چې زوی نه جوړ شي او دې د مقبره او د قبر او د مرګ نه نشي بچ کولی دې بس کبر وکي. او کوم انسان چې دې بیمار شي او نه لاس لا قولی شي او نه خپا دې بس کبر وکي. هم خلکونه دنیا په مخه غشته ده کبر بنک. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ درس کی اوزل ناستو بار او دې کې باران شو ساس کی شو. نو طالبانو سره خو کتابونه
ناغي طالبانو منډې کړې کوټې ته ساس کې شو چې کتابونه لامده نشي. چا کتاب زغلو، چا درې زغلو، چا خپل صادر زغلو، منډې کړې او ځانونه بچکول او سامانونه تختول. چې دوی کوټې ته تختېدل، مولانا رشید احمد گنگوهی سوکو، الله اکبر، د دنیا ډېر لوی شخصیت، ډېر لوی عالم، ډېر لوی فقيه، چې موږ ورته جامع المعقول والمنقول وایو، ډېر لوی بزرگ د زمانې د حاجي صاحب امداد الله مهاجر مکی مرید، ډېر لوی سړی، لوی شخصیت، د علم غر. نو چې طالبانو منډې کړې کتابونه د باران نه پټې او جامع او صادرونه منډې ووالې، مولانا رشید احمد گنگوهی څه چلو که هغه زر پیزار له منډې کړې، صادر خپل خور کو، طالبانو سپلی پکې راواچولې چې دا سپلی پکې د باران نه پټې کم. سپلی رالی خپل صادر کې اچي او پنډې ته وتړه او جومات ته روان شو. چې طالبانو وکتل چې زمونږ د حدیثو شیخ دومره لوی عالم زمونږ سپلی راغونډې خپل صادر کې اچي، چغې جوړې کړې. دی بزرگانو چې منتر په دقی منتر. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه یو ځل د ریل ګاډي سفر کو، نو ریل ګاډي په ډبه کې یو رکوټه غوندې باترومي، بیت الخلا غسل خانه، نو هغه کې ارسو متیاز کې یو بخو کمی نه اکثر غټ خراب شي، خاشي ډک شي، بیا پکې د دسمات تنظیم نه. نو د ریل ګاډي غسل خانه ټټه خاشه وي، ټول کمو ډکو غیر چا پیرم پکې خلکو متیاز، چاله متیاز ورشي کم خو بدی درېل نه خبر نشي او نه په شیشه کې متیاز کول شي، او نه هغه زمانه کې د پلاستیک ګوتې وي، دا خو دا ګوتې متیار وته خطبه کېږي. نو درېل ګاډي هغه باتروم کې چې کم پر شو هم خلکو لاړل، نو یو سیټ هندو سیټ سیک دی هندو، هغه غریب لو د اسماته ورغه، نو چې ورغه ټټه ته ورغه او دروازه کولو کو د ناس دې پکې نو واپس راووت. سیټ سے بیا ورغه، بیا قتل، بیا هم اقاسو دو درې پیرې چې سیټ وکړي. مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه پوه شوم چې د دې سړي له دسماته ورغلې دي او تنظیم نشته راځه، نو زر ورلم ټټه ته وردن نشم. او د ډبې په دې سیټونو کې او په دې غاړه کې خلک سیګریټ سکي کې نسکی، دا غ سیګریټ او ټوټې پرته وي منا واغشتي، او د سیګریټو د ډبو دا وړي ټوکړې پرته وي دا مې راغونډې کړې. خو چې سګن مند و مې غلې راغونډ کسو په پدان پې نکړل او غلې کو غسل خانه ټټه ته وردن واتم، او د سیګریټو په غ ډبو باندې پاغه مې غ ټټه صفا کړه، امه پاک کړه. مولانا حسین احمد مدنی وسوکو، الله اکبر، کم شخصیتو، څومره لوی بزرگ استی. زمون تحریک پاکستان هندو پاک کې څومره لوی کارنامه، او د حدیث استاد په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث، او چې سملاسته به د شپې ځان له یو ځای کې یو ځای جوړ کړی او د خاورو بالښ یې ځان له جوړ کړی، نو کله کله به د خاورو په بالښ سملاسته ده، چا ورته وي داسې کې وي قبر سره ځان بلدومه. او 14 کاله په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې د حدیثو درس کړی دی. 14 کال په مدینه منوره مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه السلام په جمعات کې 14 کاله حدیث لوستلی. هغه لوی استی راځي او د ډبو په دې ټوکړو باندې او د اسماته راغونډي غسل خانه پاکه کړه، چې صفه کړه بار وسیر سره ته وي سیب کتا سو د اسماته وي ورشه، چې سیټ سے ور غسل خانه صفه پاک او د اسماته پکې دې ته ایمان وای، دې ته عاجزي وای. دا کارو کرو ته پیغمبر عاشق ہے، دا کارو کرو ته پیغمبر سچا امتی ہے، دا کارو کرو ته پیغمبر مبارک په نقش قدم لاړې. چې دا کار نه کې ته پیغمبر په نقش قدم نه روان، ته امتی وې، ته مسلمان ته سپک ګورې، ته د مسلمان بی عزتی کې، ته مسلمان تخپل طاقت خې، ته مسلمان تخپل کلاشنکوپ خې، او ته مسلمان ته پدا سے نظر ګورې لکه چې ته زما د خپل چیتره. اوسم باندې خلک وي دا پلان کې هونده ما د خپل سپلیتم نه رسي، دا څه شی دی مړ دی خو د ما د خپل پیزار تم نه رسي. الکه داسې موایا غربت او خانی دام د خدای په اختیار کې ده، او عزت او ذلت د چا په لاس کې ده؟ الله. او صحت او جن او بیماری او مرض دام د الله په لاس کې ده. مکور او بده پرځي سبب کټ کې پروت دی. اګه غریب برازي هغه به جنازه کوي، اګه غریب با سسکور وړي ابد له قبر کوي، اګه غریب بچاری وړي ابد در باندې خوري راکاږي.
د غریب والی په وجه به چاته سپک نه ګورې او د نسب په بنیاد بم چاته سپک نه ګورې پلان کیږي د پلان کیږي ټول نبی علیہ السلام فرمایي کلکم بنو آدم ټول د آدم علیہ السلام بچی و آدم من تراب او آدم علیہ السلام د خاور نه پیدا ټول موږ د خاور نه پیدا نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا په مخ د ځمکه چې ګرځې د کبر چال بنه کې انك لن تخرق الارض ولن تبغى الجبال طولا نظمکه شلول شي نه غر ته خطیش دویم یو ټکی موره چې کلم په ځای نو پنسي به د گیټونو نه ښکته کوي پنسي د گیټونو چته ساته او کته ځان پسې پنسي راکاږي او د گیټونو ښکته دام کبر دی دا باندې راکاږي ای بعد انسان دی پرتوک ته غیر اختیاري ښکته شي نو خیر پټکی والا به پټکی دا شمله د نیمه شان لاندې کوي نه دا بم نه کوي چې د نیملا د نیمه پورې به شمله ساتي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک ته فرمایي الله رسول ما نه کله لنګ زمکه تراخ کې کېږي زه خو کوشش کوم خو کته شي وی خیر انک لست منهم ته قصدن د کبر په بنیاد نخ کته کې نو دا کبر دا وجه پنسیخ کتا کول باید خلق چې منس کوي په منس کې مټه وای په منس کې لستونه وې ځان ده برابر تړي دا مکروه دي دا ناجایز دي بعض خلق مانا چاہتا پوس کو سر تور سرمن میں بالکل کیږي یو انسان دی هغه سره ټوپې نه دی راغی ټوپې نشته به سر تور سرمن کیږي دا نه چې کني په نه کیږي یو انسان دی هغه سره صادر نه کی په سر واچي نو پروا نشته خیر په سر تور دی منس کیږي دا نه چې نه کیږي خو نن سبا مون خلک چې په سر تور کو رښتیا وایي د څه په بنیاد یې کو د تکبر په بنیاد سټو کې وانه یو ودریږي کوټ مالټو پېته پکې ساجت ته بیٹو پېم کیږي نو کیږي چاوي چې نه کیږي خو لیکن ستاده چال ټیک نه دی دا نقشه دی ټیک نه ده نقشه د کبر جوړه کړی ده د کبر نقشه باندې جوړه د کبر په نقشه خدای خپکی بس اخره کې وټه کې وسوره حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې یو کند خدای جوړه کړی او دومره خطرناک ده چې دوزخ ته روزانه او یا زره کرته پناه غواړي او دې ته به څوک دي کبرجن به وته دي او کبرجن خلق به د قیامت پر ورځ د میګو په اندازه واړي دا خلق به په د پاسه خپېږ دي خپې نو مسلمان ته به سپک نه ګوري مسلمان ته به د بدمعشۍ چال نه کې مسلمان مخکې به د بدمعشۍ خبرې نه کې چې داسې اوچتې خبرې کې او ځان ته لوی وي او د بل ته کمزورې وي انسان بسي او د انسان لوی بسي د خدای مقابله کې اتی او زمری او دا زمکه او غرونه اسمانونه څه شی نه دی نو انسان بس لوی او سبا کبر وکي عاجزي وکي بس عاجزي باندې الله خوشاليږي او چې څومره پتا کې عاجزي مخلوق خدا به تر نږدې کېږي چې څومره ستا خبره نرمې دي خوږې دي پستې دي مخلوق خدا به تر نږدې کېږي او چې څومره د خبرې ستغي دي او د کبر دي او د ټکونو دي بعض خلک ټکونه چلی په مجلس کې نو مخلوق خدا به درنه لري کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنده فرمایي هغه انسان خدای ته خوښ دی چې دنه مسلمان نفرت نه کی او مسلمان نه نږدې شي او چې کم خلک هغه نه مسلمان نفرت کوي چې ورنږدې کېږم خو ټک را کوي چې ورنږدې کېږم خو بده وای چې ورنږدې کېږم خو کبر وای نو د یارې نه خلک وردي د لنه نه وردي د خدای دنه لږ انسان د خدای نه ډېر لري انسان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مجلس کې ناستو او په مدینه کې یو سړی را دننه شو خراب سړی منافق او ډېر به بیکاره سړی او چې را دننه شو نبی علیہ السلام فورا او فرمایل بئس اخو العشیره دا د قوم خراب سړی دی پیغمبر علیہ السلام ځکه دا خبره وکړه چې دا صحابه او د مرګري ووري او ځان ته وساتي او چې کله هغه را دننه شو نو نبی علیہ السلام سره په مخامخ ډیره نرمي وکړه نو چې لاړ نو عائشه بیبي ورته وای د الله رسوله چې کله بارو نو تا خو داسې وای چې دا ډېر خراب سړی دی او په دې قوم او قبیله کې دا ډېر ګنده سړی دی او چې کله را دننه شو نو نری خوږې پستې دي ورسره وې عائشه صدیقې ته حضور پاک وای عائشه تا د کله نه زه سخګو لیدلې ما
د کله نه تازه په دې صفت لیدلم چې زما ژبه سخته ده، زه خو به نرمي کوم په مجلس کې، زه خو به نرمي کوم. او د ټولو نه خراب سړی خو هغه دی چې خلک ورته نه نږدې کېږي، وایي که ورنږدې شم ټکله کوي، که ورنږدې شم بېعزته کوي مې، که ورنږدې شم ستغه راته وایي، که ورنږدې شم ځان را باندې اوچتوي، که ورنږدې شم سنګونه اوچتوي. د ده نه خراب سړی بیا وی نشته. رسول الله مبارک فرمایي، حدیث د بخاري دی، چې خراب سړی خطر خراب سړی هغه دی چې څوک نه ورنږدې کېږي، که ورنږدې کېږم بېعزته کوي مې، دا خراب سړی دی. نو تا کله نه زه داسې لیدلی یم، زه خو به نرمي کوم. سړی خراب و، نو ځکه رسول الله مبارک د هغه په شیشه و چې ګورې ځان ته ساتی، سړی منافق دی. یو یهودي راغی او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو. نو سلام هغه داسې واچو چې خراب سلام یې واچو، وی السلام علیکم. سام مرگ تا وی، هلاکت تا وی، السلام علیکم. اوس هم بعضې خلک سلام علیکم سام لفظ وی، لکه سام خو مرگ دی، بیماری ده، دا خراب لفظ ده او خیره ده. نو سلام چې اچوي نو خدرون الفاظ سره وای، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، په درنه خوله وای، په دې مه شرمېږئ. ولې دا د آدم علیه السلام نه واله تر د رسول الله مبارکه پورې ټولو پیغمبرانو طریقه وه. حضرت آدم علیه السلام چې کله په جنت کې پکې الله پاک روح واچو، نو مخامخ فرشتې ناستې وي، نو نبی الله ورته وویل آدمه، او په دې فرشتو سلام واچوه، او چې هغوی د لکم جواب درکي نو اقا جواب ووره، دا به ستا او ستا د بچو د میلاوېدو طریقې. نو آدم علیه السلام ورغې په فرشتو یې سلام واچو، وی السلام علیکم ورحمت الله. څومره ښکلی لفظ دی، سلام د خدای نوم، السلام علیکم، السلام معکم، السلام علیکم. الله دې ملشه، الله دې در سره ملشي. څومره ښکلی لفظ، ورحمت الله، او الله دې در باندې خپل رحمتونه نازل کی. ګوره د مسلمان دا طریقه ده. انګریزان ګډ مارنینګ او ګډ ایونینګ او سار دې ښه شه او ماښام دې ښه شه او مازدیګر، دا څه خبرې دي؟ داسې وایه الله نوم واله، السلام علیکم، الله یې در سره مل وي. ورحمت الله، د الله رحمت دې در باندې نازلي. نو چې ده ووی نو اورته په جواب کې څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تا سره دې الله ملي، پتا دې د خدای رحمتونه او پتا دې د رب العالمین برکتونه. نو آدم علیه السلام ته الله وی، دا ستا او ستا د بچو ستړي مشي دي، چې یو بل ته ستړي مشي وایه، نو دا ستړي مشي یو بل ته وایه. نو سلام زمارونو نبی علیہ السلام فرمائی وی چې دوو کسانو یو بل سره روانه ده، نو په دې دوو کې ښه سړی هغه دی چې لومبې سلام واچوي، السلام علیکم ورحمت الله. ابل پوه شي، هغه زر پوه شي چې لکه د نیت خو ماته بد نه دی، دا دې ګوره په ما باندې خو سلام واچو. نو مجلس کې چې کله ننوت، وی چې کور ته ننوځي نو په ښځو سلام اچوه، او چې ماشومي په مشر د سلام اچي، او تیریدونکي دا د په ناستو سړو سلام اچي، او لږ دی په ډیرو کسانو سلام اچي، او ښه په درنه الفاظو باندې السلام علیکم ورحمت الله دا وایه. ابل دی وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مړي ته چې ورشه قبر ته التم سلام شتا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین. اے د مسلمانانو، اے مسلمان کور والا، اے هغه خلکو چې تاسو مسلمانان یې او د مسلمانې په کور کې پراته یې، السلام علیکم. انتم سلفنا ونحن بالاثر، موږ نه تاسو مخکې تللی، موږ در پسې یو. وإنا ان شاء الله بكم للاحقون، او که د خدای خوښه شي موږ در سره پیوست کیږو ان شاء الله، درځو بدله. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سړی راغی، السلام علیکم، سام معنا مرګ. نو عایشه بیبي خو په پیښوا چې د يهودي خو پیغمبر علیه السلام ته خیره وکړي. نو عایشه ورته غصه شوه، بل علیک السلام واللعنه، پتا دې مرګي، ته دې هلاک شي، پتا دې د خدای لعنتي. نو عایشی بیبي ته نبی علیہ السلام غصه شو، وی عایشی دا څه کې؟ وی صاحب تا ونه لیدل چې هغه څه ووی؟ هغه درته ونه وی چې السلام علیکم ته دې هلاک شي؟ نو نبی علیہ السلام وفرماوه ما ورته علیکم ووی کنه. علیکم څه معنا؟ چې دا څه ماته وی دا دې پته ای،
نو داغه خیره زما په حق کې نه قبلېږي، زما خیره خدای پاک داغه په حق کې قبلې. او نبی علیہ السلام عائشہ ته عائشہ نرمی کوا خیر دی چې هغه سلام واچي او تا ته خیره کوي، بس علیکم وایا، علیکم باندې باغه پیم شي مال جواب راکاو. او د علیکم دا معنا چې دا سده وي داستا دا دې پته نو که خدو عادو کنو خپتا شو، که خراب عادو کنو خراب پتا شو. نو زمارونو ګوره مجلس کې ملاويږي نو نرمه خبره، پاکه خبره، ستګه خبره مکو په مجلس کې عاجزي کاوه، دا عاجزي کار کاوه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې تا عاجزي کې نو تا نه به خلق نفرت نه کوي. د حضور پاک یو صحابي دی، مشهور صحابي، بلکې کزه دا وایم چې په ټول قرآن شریف کې د یو صحابي نوم نشته، د نوم پکې دی. په ټول قرآن کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم نشته، حالانکه هغه د صحابو کې د ټولو نه زیات د لوی مرتبه خاوند. په ټول قرآن کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نوم نشته، په ټول قرآن کې د حضرت عثمان رضی الله عنه نوم نشته، په ټول قرآن کې د حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه نوم نشته، حالانکه څومره د پیغمبر مبارک خوخو زومیو او د ترزوی ماشوم لوي کړی دي، لیکن نوم یادوم نشتا. او د دې صحابي نوم په قرآن شریف کې الله ذکر کړی دی، او نوم یې ولا په خ ذکر کړی دی. د کافرانو نومونه په قرآن شریف کې شتا، خو هغه الله په بدو ذکر کړی دی، هغه په خراب ذکر کړی دی. او د نوم په صحابو کې الله صحابه خو ذکر کوي، په خبره ذکر کوي، کافر په بدو ذکر کوي. د نوم الله قرآن ذکر کړی دی. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناکها. معشوم بچیو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته حکیم ابن حزام بخلیو. او چې بیا کله خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک په نکاح کې رااله، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د زید پیغمبر علیه السلام توبه زید ابن حارثه. او دی په معشومواله کې چا تختولو په خوا د غلامانو د دی وینځو ډیر زیات رواجو. رو پیغمبر علیہ السلام دا شیک ختماو، یکدم یې نشو ختمولی، ځکه ټوله دنیا کې غلامی به و، غلامان به غشتېدل، خرڅېدل به، منډو کې به بوله لګېدې او خلکو به غشتل خرڅول. نو یکدم یې نشو ختمولی، هغې نه جنجال جوړېده. نو رو په طریقه نبی علیہ السلام به وی مریی ازاد کې دومره ثواب دی، او قسم چې دی خو کفاره دا ده چې مریی ازاد کې ښځې سره د زهار والا قسم وکړو مریی ازاد کا، او مریان ازادوي ګوره ډېر ثواب دی پکې. او چې یو مریی د ازاد که د هغه چې څومره اندامونه تا ازاد کړل، نو د ستا به خدای ار اندام د دوزخ د اور نه آزاد کی. پیغمبر علیہ السلام په طریقه دا شی ختمه یو طریقه باندې ختمول. نو دا زید چا ماشوم د مور او پلان تختولیو او یو باندې خرڅ ک، په بلې خرڅ ک، په بلې خرڅ ک. اخره کې راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیګله. نو مور به پسې جړل د زید پسې، او داسې به جړل چې کله به نورو نو مور به نور ته ودرېده، چې نوره چې زما بچی باندې به ته کم ځای لګې، په ما هم لګېو چې زما بچی به کم ځای وي. او چې باران به شو نو د باران ته به بارانه چې ته به نن زما بچی باندې کم ځای ورېږې. او غر ته به وخته او جړل به، سار به لاړه او د سر ویښته به ویستل. دې زوی پسې داسې پریشانه وه. نو د دې د علاقې څخه خلک راغلي او حج د بیت الله له، نو دا زید یې ولیده. نو چې ویل یې لکه ستا څه نوم دی؟ زما زید. وی د حارثه زوی یې وی. او دلته چا سره؟ دلته یو کس دی او محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم. هغه سره قریشي دی. مور پلار خو در پسې ډېر خفه دی، مور خو در پسې په جړا لیونی ده، ویښته سر در پسې وباسي. هغه چې څنګه قافله کلي ته لاړه نو هغې ته یې ویې زیری مو در باندې ستاسو بچی مونږ په مکه کې ولید، او په مکه کې یو ډېر ښه خاندان دی هغوی سره دی. بس هغوی د هغه ځای نه تحفې تحایف او پیسې راواغېستې چې بل بسې خو خرڅوي به را باندې، که د زر وي په 2000 اخلو، که په 10,000 یې په 20,000 اخلو، خو پیسې به غواړي خپل بچی به ترې راولو. چې رور یې راغی، رور او ترې راغی او سنور د قوم کسانو ورسره تپوس یې وکړو چې محمد دلته څوک دی صلی الله علیه وسلم. چا ورته وښو. نو دې ډېر په مینه نبي علیه السلام له رالو کېناستل او د پیغمبر علیه السلام یې بې درېغه صفتونه شروع کړل. تاسو ډېر ښه خلک یې، تاسو د بیت الله ګاونډیان یې، او ستاسو خاندان د حاجیانو خدمت کوي.
رښتیا د نبی علیہ السلام د خاندان دا قانونو چې دا جانو خدمت وکاو او تاسو خاندان د زمزم د اوبو خدمت کوي. ډېر صفتونه شروع کړل. نبی علیہ السلام ته د خبرو مقصد راته وایي. تاسو خو زما د قوم صفت شروع کو خو څه مقصد هم د سره راغلی راته وایي. وی زمونږ یو مقصد دا چې زمونږ یو بچی تا سره دی او دا چا تختول دی یو په یو خرڅ کبل په بل خرڅ کبل په بل خرڅ کو تعالی راغلی دی او مور یو پسې خپه ده پلار خپه ده ټول پر یادونه وته وي. مونږ دې راغلی چې دا ماشوم بچی مونږ لراک ار څومره پیسې چې غواړي ځان سره مور وړي دي نغده سودا ده بس تخلینه او باسا او نغد پیسې دل چې څومره وې درکو خو مونږ له خپل بچی راکا. رسول الله مبارک وته فرمایل دغه مقصد دی وی دا خو اسانه خبره ده خیراتی ستاسو دی دې کې څه دې کې خدای صفت او دا مینت خبره نشته. ستاسو بچی دی زبر او غواړم او ځان سره بوزي نه پیسې غواړم نه دولت غواړم نه بدی انعام غواړم او نه تحفه تحایف غواړم او نه تاسو کړو مچ سبب بوزي بل ورځې بوزي الله سره دې پسې بوزي. دا اوس مشکله خبره نه ده. اوس به راغواړم او که یاره ستاسو بچی وي تاسو به کوم ستاسو بچی وي بوزي خو ګور یو خبره واوره بس زما صرف یو شرط دی او واوره هغه شرط مې دا دی چې کدر سره نت نو په زور به نه بوزي. مونږ بنو هاشم داسې قوم یو چې زمونږ نه څوک نه دي نو په زور څوک نه شړو. مونږ نه چې څوک نه دي په زور نه شړو نو په زور به نه بوزي که هغه نت نو په زور به نه بوزي په زور لا جړاوی به نه او نه به ماته وی چې وی شړه نه زه شړل نه کوم. په دې شرط کرا سره راضي بالکل منظور ده. هغه خو چې بس مونږ ورته وایو مونږ ویني نو غلامی څوک سکی په منډه ورا سره دي وی بالکل سیفټیک ده. رسول الله مبارک زید ابن حارثه سره وخت چې راوی وخت زیده دا څوک دی وی دا مې کاکار تر مې دی او پیجن زیده دا څوک دی دا مې رور دی دا څوک دی دا فلان کې دی دا فلان بس پته ولګی چې سړی خودي دوی پیجن است او ځه پیجن بچي دا تا پسې راغلی دی او مور در پسې ډېره زیاته خپه ده او بچی دا یې د مور د سر ویښته دي چې تا پسې ایستې دي او مور د چنوري ورته جاړي چې په ما وزي به لګي که نه چې باراني ورته جاړي چې ګلې او طوفاني ورته جاړي نو بچی زما خو نه لکېږي خو پلار دی دی مور دی دا قوم دی دا راغلی دی زما د طرف نه تا ته اجازت دی که ته دوی سره ځې ځه ورسره په جړا شو الله رسوله ما شړې دوی سره نه شړم نه خو پلار مور نه نظم اتر ورته وایي د غلامۍ ژوند دی خوښ دی ارور ورته وایي غلامۍ ژوند دی خوښ دی وایي دا داسې غلامي نه ده دا د رسول الله مبارک غلامي ده. دا خو انسان خو څه کې چې فرشته کې فرشتم ورته تیاره ده د پیغمبر مبارک غلامۍ ته. انسان خو لوی خبره ده په پیغمبر خو ساروي مینو ساروي په مینو ساروي. د حج په موقع باندې رسول الله مبارک او خیلالولې چې سړی حج نه فارغ شي او خیل سخیم ډېر زیاتو نو چې حج د لاړ شو تاسو ټول د الله بوت لیکي نو هلته به یو ګډ چیلې لاله د مینا پر چې شیطان دی وش ګډ چیلې بالاله نو مون خلک چې تاسو کو منډه تلاش په سو دی دا په 1500 او ګران دی جی دا په سو دی په 350 یاره جی ګران دی دا په سو دی په 300 نو مون هغه پسې ګرځو چې د اډوکو پنجرای خو چې ارزانی ابا زماغه شرط په پوره شي. دلته خو خلک قربانای له خشته ساروي اخلي پیسې په ورکي ولی غوخه خوري الته خو غوخه نشي ولی غریبانو له به ورکه او نه الته په خول شي په خلی تنظیم هم پکې نه یاره ته یقین کا وداسه ساروي پکې خلک لاله کې د سر نه په قرباني نه کیږي چې یو ګډ پسې غولان د پزما کراخ کی شي یو ګډې پسې ګډم زړای زړه ګډ دلته مرزانه ګډم زړه دا او دا سه ټپر چې دی کور کې غورځيږي او غولان ز دومره ناجوړه چې غولان د پزما کو پسې راخ کی شي قسم دې پدیم خلکو قرباني کړي ولې ارزانه پسل 200 روپیا علاوه شرط پورا کوي شرط حالانکه یو ګډو او رسول الله مبارک وینا ګډ باندې نه کوم
رسول الله مبارک په حج کې سل اوخان حلال کړي دې ته سخاو. علي صاحب په کې ځان سره شریک کړي، علي صاحب دې شریک کړه ځان سره. سل اوخان یو ګډ باندې کار کېده، یو ګډ نه سل اوخان حلال کړل. او چې دا سل حلالول نو په دې کې دریش پیته په خپل مبارک لاس حلال کړي، دریش پیته. نو حدیث کې راځي الله اکبر وی چې اوخانه کله حلالول کنه دا دی اوخانو دا طریقې چې دا په ولاړ حلاله دا تاسو ته پته نه لګي دی او الته کې بیا لاړې اوملی د ما په خپل لیدلې دي او ولاړ ډېر په اسانه حلالېږي. اخو را پرزول ځان له او جنجال دی اوبه څوک را پرځي او دا یو خپل ولو تړي دا خپل ولو چته کې او د خپې ته یو رسې وي هغه توجه ته عقال وي او توجه په یو سکند کې نو چې اوخله دی یو وخت په تل نو منډه نشي والی نو مضبوطه تیرې چړی وي دا سی وی چې خلخل نو سړی وته ولاړی او یو کس ولا شاته لته ورکی چې شاته ول یو کس لته ورکی دې دا ماره اوچته کی ساروی چې لته ورکی ماره اوچته کی چې ماره اوچته کی غبل ول په ماره راکاږي بس داسې لاندې را پرو ساتي خو رسول الله مبارک چې حلالول کنه په ولاړه او شریعت انداوي چې په ولاړه بالاله نو دیو خانو بده یو بل نه غړانګي مخ کې کول پیغمبر علیه السلام ته. دا بخاری حدیث ته ګورئ یو بغړای مخ کې کوله د بل نه بل بده بل نه مخ کې کوله بل بده بل نه مخ کې کوله چې ما مخ کې حلال کا ستاده قربانی دی لومبه په موشي ستاده دی لومبه په موشي. او دویم هم وره پیغمبر علیه السلام یو قچره وته یو بادشاہ بخلی و سپینه قچره وا پاغه به پیغمبر علیه السلام سورلی کوله نو چې کله وفات شو نه قچره ته پاتې شو دغه قچره د نبی علیه السلام نه پاتې شوی ده او یو زغره ته پاتې شوی ده هغه یو يهودي سره غاڼه کړی و غنمه ته غلته او اغشته و غلا د کور د پاره وربشي نا قچره چې د پاتې شو کنه اسه شو قچره الله اکبر خپه وړي رضیات غیا نه خوړه او د سترګو نه به وخ کېر وخت به دی ها نو بس لاړه پړې خدای نه وسته او یا بعض وخت انسان سروي نه پړې وباسي د دروازې نه وته او مدینه کې ګرځیدا لاړه او یو شال کویو هغه کې سرخ کته کوزانه پکې ورغورځو خودکشي وکړه. نو رسول الله مبارک هغه شخصیت ته چې ساروي وسره مینا کوي کم براق باندې چې بر سفر کو براق جبريل علیہ السلام روسته براق نو براق باندې چې رسول الله مبارک کله سورید نو مستی وکړه داسې مستی غونډه وکړه نو جبريل علیہ السلام ولا ګوته باندې ټونګه ورکړه ابي محمد تفعلوا هكذا محمد صلی الله علیه وسلم دا چل کې قسم په خدای کده دنه بهترین انسان در باندې سور شي ګوري دا څه کې ناغه براق کوئی زما یو درخواست دی یو درخواست دا مستی می پدی وجه وکړه وې څه درخواست دی وې درخواست مې دا دی چې نبی رسول سلام خو به جنت ته ځي چې جنت کې ما د خپل سورلې د لپاره قبول کی حضور پاک او فرمایل قبول جنت کې به ما سورلې ته نو سارو به قربانې دل ساروی ته ندی تلی بینه کړی دا نو انسان به څنګه لاړ شي. نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ تا حضور پاک وی زید د پلار دی او د رور دی هغه وتی زید مور در پس جاړي دغه خبره په خپل زیدی خو ځکه د چا غیږ کېم کنه د رسول الله مبارک په غیږ کېم او د حضرت خدیجه بچي امزوس د حضرت خدیجه بچي مو د حضرت زینب او د فاطمه غوندې خويندې خدای را کړې دي او د حضرت خدیجه په شان مور خدای را کړې ده او د حضور پاک په شان پلار خدای را کړې دي دا پریدم نه پریدم زه خپل کار کوي رورې وای هغه وخت کې مونږ وی چې د مونږ دارور قمقل دي غلامی خوخه کله وزاد جون دي خوخ نه کو الان کې مونږ له خیراتی راکاو
هغه وخت مونږ وی زمونږ ورور قمقل دی پردې کلی خوښ کو خپل کلی پرېښود پردې قوم یې واغېستو خپل قوم یې پرېښود پردې پلار یې واغېستو خپل پلار یې پرېښود پردې مور یې واغېستو خپل مور یې پرېښوده پردې رونه خویندې واغېستلو خپل رونه خویندې پرېښودل وی مونږ وی چې زمونږ دا ورور زید قمقل دی خو اوس مونږ ته پته لګي چې په مونږ کې د زید نه هوښیار انسان بل نو غلامی دا وطن پردی دی رونه خویندې پردی دی مور پردی پلار پردی خو پلار محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم دا ولی دا مینه ده مینه که رسول الله مبارک کی تیزی وی جبه سخت و وړې سختو والله که ور سره پاتې شوی وي هغه کې مینه و محبت رسول الله مبارک قسم په خدای نو بیا د پیغمبر انصاف تام ګوره کنه اعلان یې وکړ د مکی خلک یې راغونډ کړل او پیغمبر علیه السلام پکې اعلان وکړ وی اوسه پورې به تاسو وی چې زید ابن حارثه زید د حارثه زوی داسې به وي او وی نن نه پس به زید ته د حارثه بچی نه وایې نن نه پس به وایې چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم بس زما بچی نوم به د پلار نه لې زما به ورسره دی دا د حضور پاک مینه وه دا د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت و د عجزی و دا د رسول الله مبارک نرمی و او بهترین اخلاق و د اخلاق یو بل کس دیغه تا زید ابن دسنه او دا زید ابن حارثه بیا ځان سره لوی کلوی او سره د رسول او خدای پاک دله سمن قبط ورکا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله پیغمبري ورکړه نو په غلامانو کولومبه د خدای مسلمان کړي د ځان له سعادت ته چې حضور پاک مدینه شریفه ته لاړ دیم ور سره لاړ نو الله په یو فضل داو چې د پیغمبر علیه السلام د خاندان جینې و زینب هغه ورته په نکاح کړه زینب نو چې کله زینب په نکاح کړه نو کور یې جوړ نشو زینب خو د قریشو د خاندان و د مضبوطه او زید ابن حارثه خو ټیک د پیغمبر علیه السلام په زویواله بل نیولیو دا مخکې زمانه ورستو بیا الله حکم کړو لآبائهم واقسط عند الله چې بیا به پردې بچي به په زویواله نه نیسي اوس دا حکم نازل شو خپل دوی نه مې اته د دینه د وجن چاته ویل شي چې یا خو اوس په خلک دا پردي بچي او بل ورکي دا په شریعت کې منه دي ښا پردي بچي به یو بل نه ورکي ها که پایولې ورکي چې هغه ول په او خد ورکي خپل مور نه جوړي یا مور نه پایولې بل ورکي نو خیر دی لیکن دا پردي بچي والی او ځان سره په شناختی کارت کې لیکي او ځان سره نوم باقاعده سکول په کاغذونو کې ځان سره ولیکي دا په شریعت کې منه دي د شریعت کې حقیقت نشته دا مخکې وا بیا منع شو نو پیغمبر علیه السلام وته زینب ورکړه خو قریشی وا او زید ابن حارثه خو ارسه چې یو وخت غلامو نو کورې جوړ نو روزانه به جګړې وي نو زید ابن حارثه براغي او پیغمبر علیه السلام ته به الله رسول بس مال دې خزینه خلاص کا زمو دغه جنت یریږي بیا برا خیر صبر کا زید صبر کا گزاره کا د لوی خاندان د خیر دی خدای به حالات ټیک کی سورہ دې پس بیا راغی الله رسول ما خلاص کړه دې غم نه نشم وی جګړې دی پکور کې عربان ځانو چتی حسابای نه کیږي نبی علیہ السلام بیا وته وی صبر کوا بیا براغه خدای پیغمبر علیہ السلام دلته کې یو خبره پرتا وا یرا دې زینب خو ظاهر کې مون غلام لور کړه نو دا غریب بام تر مرګ پورې راخپای اوس کې زید پریدي بل سو کې مو کې خود پړل کې به دا سودا تر مرګ پورې پرتای چې راز غلام ته په نکاح شوی او رسول الله مبارک ور کړی ما او که سبب بل چاته په نکاح کوم نه بل خاون مو نه پیغور ور کوي وي چې ته خو غلام ته په نکاح وي ټیک د چې خاندان دی چې ته خو د سړو د پیغورونه خوشته په شریعت کې دا خو منه دي نو یا الله سبق کوم دا کو طلاق ولا ور کې دا دویم غم دی دا خو ما ورکړی و زید لکه طلاق وشي طلاقونه ښځه چې نو هغه بیا هم خلکو ته نفرتي او چې بل چاله په نکاح کما نو سبب پیغورونه ورکوي چې ته غلام سره وي نو پیغمبر علیه السلام په لکه یو سوچ راغی یاره که زید طلاق ورکړ نو زه به په نکاح والم نو چې زه په نکاح والم نو دغه یو خو زمانه پیغور بوته ني او دیم د دې لپاره ټکور شي چې دا ټیک ده که یو وخت زه غلام ته په نکاح شویم خو بل وخت د رسول الله مبارک نکاح لراله له به لک ټکور شي
او پیغور به عمر له ختم شي. څوک هم پیغور ورنه کېده که د پیغمبر په نکاح کې ده. نو حضور پاک لکې دا وه چې که زید طلاق ورکړه زه به ورسره نکاح کوم. خو یو خبره بل هم پړه کې وه چې اوسه پورې خو ما زید ته زوی وې، نو خلک به چې انګورې په نکاح واغېشته. دا سوچونه فکرونه پړه کې راتلل. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. پیغمبر د چا پلار نه دی، زید حقیقی زوی نه دی، زید حقیقی زوی نه دی، پیغمبر د چا پلار نه دی. دی د الله رسول دی او په د پیغمبرانو خاتمه شوی رده نه پس بل پیغمبر هم نه راځي، نه به رده نه پس بل رسول راځي. هر څنګه چې نو په د پیغمبرانو اختتام او دی د چا پلار نه زوی نشته. او آیت نازل شو وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، چې دا هغه زوی ښځه په نکاح غشتل منه دي چې هغه ستا نه پیدا دی، او که کوم هلک دې په زوی والی نیولې تا له نرې پیدا د هغه ښځه په نکاح غشتی شي. آیتونه پکې راغلل، خو د رسول الله مبارک کې بیا مغه سودا وه. الله جیبه ذات دی. زید براغ سیف گزاره نکیږي دا ښځه پرېږدم ویمسک علیک زوجک واتق الله. زید گزاره وکړه، خدای نه ویرېږه. ما درته کومه ښځه در په نکاح کړه، گزاره وکړه او صبر وکړه. بیا به راغی وي نه د الله رسوله نه کېږي. چې نه کېږي نو بس ټیک شوه، جدا شوه. زینب له طلاق ورکړه. چې زینب له زید طلاق ورکړه نو پیغمبر علیه السلام خوله کې دا خوښه وه چې دی په نکاح واله، د هغې مداوه به وشي، تسلی به وشي، پیغور به ختم شي. خو پیغمبر مبارک خلکو نه یریده چې خلک وایي د زوی ښځې په نکاح واغېشته، دی څه وکړل؟ نو رب العالمین څه چل وکړو؟ الله د حضور پاک او د زینب نکاح په عرش معلا وتړله. دلته یې نکاح ونه شوه. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، ځه ما درته نکاح کړه، خبره ختم. چې الله نکاح کړه خبره خلاصه شوه. نو زینب به بیا څه وی؟ زینب به فخر کو په نورو بیبیانو امهات المؤمنین، وی تاسو خپل پلار او ورونو نکاح تاسو نکاحونه کړي دي او زمان نکاح د عرش د پاسه رب العالمین کړي دي. څومره د زید خبره مې کړو. او د زید ابن حارثه بچو سره څونه مینه وه. دا د زوی اسامه نوم اسامه ابن زید، دقسې پیغمبر علیه السلام سره پرون ناستو. د غلام زوی او توره مو د شکل نام دقسې په دې رون ورسره ناست دی. نو قڼه یې وبېده، قڼه. نو چې قڼه یې وبېدله نو پیغمبر علیه السلام وله پوزه پاکوله. قڼه یې وبېده، پوزه پاکوله. نو عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله وی زه وله قڼه پاکوم. عایشه بیبي راله زه وله قڼه پاکوم. په خدای قسم حضور پاک فرمایي ای عایشې داسې مه کوه. رسول الله مبارک پاغه خپلو نیازبینو ګوتو لاسو باندې مبارک لاس څونه قیمتي دی د زید ابن حارثه زوی اسامه له پوزه قڼې به له پاکې کړې. او عایشې ته عایشې احبیه فانی احبه. عایشې د سره مینه کوه، د سره زما مینه ده، د سره محبت کوه، د سره زما محبت. دې ته عاجزي وایي. غلام سره او د غلام زوی سره مینه کول او د غلام د زوی پوزه پاکول. ته به خپل زوی لم پوزه پاکه نه کړي. زمونږ د بچو چې قڼې وبېږي نو ښځې راشه پوزه پاکه کړه، ښځې ته اواز کړي راشه پوزه پاکه. د خپل زوی څوک پوزه نه پاکوي. چې متیا دې پیو کې کور کندل شروع کړي، راشه نو ماشوم دې متیا دې په ما وکړي. غول چې پیو کې خو توبې وباسه. او د رسول الله مبارک ماشومان برالل په دې غېږ کې به کېنول، متیا دې به پیو کړی. 5 ماشومانو په حضور پاک متیا دې کړي. او د الله رسول متیا دې خیر دی، خیر دی. چته ماشوم ته غصه نه ده کړې، د ماشوم مور ته غصه نه ده کړې. او څه به وي راشه اوبه راوړی په دې لږې ورواړوې، اوبه ورواړوې، د ماشوم وایي داسې مینه، داسې عجزي. مونږ خو نن د کبر نه وشلېدو، مونږ خو نن خېټې د کبر نه وشلېدې، زمونږ سرونه خو د کبر نه وشلېدل. ای مسلمانانو په کم طرف روان کبر به نه کوئ. په کبر رب العالمین خفه کېږي. ګورئ بل یو کس دی د هغه زید ابن دسینه نوم دی، رسول الله مبارک ته قرض اخیستی و. چې راغی مجلس ته هغه قرض
د ورکولو 3 ورځې پاتې وي. په یو منصوبه راغی اوس چې څنګه مجلس ته راننوت نبي علیه السلام قرض راکړ. حضور پاک ورته فرمایل بی جان ستا په قرض کې خو 2 ورځې شته، نیټه لا شته در به کم کنه. او تاسو خلکو نه پیسې الیو بیا نه ورکوي، او تاسو پلاران او نیکون هم دا چل کړی، او تاسو قوم هم دا چل کوي، او تا مانه دا شی واغښته خورې ارم. اوهو اغلظ له، سخت خبرې کړې پیغمبر مبارک. او صحابه ناس دي چې د سخت خبرې شروع کې صحابه وته پسترګو کې د پیغمبر علیه السلام مخکې خو چاغ نشو کولی، سترګو کې تب بارود کرنا ته صبر وکاو. خو حضور پاک تر د مخکې خو د غږ نه کو، خو د دې زور د نو باسو خو صبر وکړه چې ته بارود دا ته مونږ چالو خای زمونږ په مخکې د حضور پاک سره سکبه دې دی وستاخون نیټه کې د سرو دې پاتې دي. یاره دې نورو خو اشاره کوي، خو عمر ټینګ نشو. عمر فاروق رضی الله عنه بل چان شخصیت هغه ویس په غلې کې نه نخرې دې جوړې کړې دي، ټیم دې لاشتاو غو بل زمونږ پیغمبر زمونږ په مخ کې بدعت کې. حضور پاک عمر ته غوسه شو. عمر وی چپ دا دې څوک وی سیب ته ته نه ګوري، وی عمر نصیحت به دې وته کړو او ما ته به دې نصیحت کړو. ماشاءالله دته به دې کړو، ما ته به دې کړو. دته به دې ویلو چې رورا قرض غواړي نو په نرمه غواړه بی جان مخپکیږي، خیر دې روز بدشتا. او ما ته به دې نصیحت کړو، زم عمر استا نصیحت ته محتاجم. الله رسول تا ته به څنګه نصیحت کړو؟ ما ته به دې ویلو چې چا نه قرض والے لسرو دې مخ کې ولا تیار ساته، 15 ورځې مخ کې ولا تیار ساته، نو زم ستا نصیحت ته محتاج او مودیم. ورشه بوې ز عمره د دې چې سونه حق دې زیات ولا ورک. عمر صاحب او چا څوک وته غونه کې قرضداري لا خبرشتا خبرې بقي قرضدار. خو زمهرونو زمونږ په دې وطن کې خو یو بل غم هم دی کنه چې قرضداري نه د قرض واغښت او د ته سخت ویلې منې سو کې ورکې کم دی. یو ځل چې در باندې پیسې پورې شوې بس یاره راکه ډېر غریب مو ډېر مسکین ما او یو 10 ورځې پس پیدا در لکه نشته یاسو نه صاحب ډېر تا در کې ولاړ 10 ورځې 10 پیسې مې را او چې ورې کې په 10 ورځ به نی پکور، چې په 12 ورشه نه بای، چې په 13 ورشه کور به نشتا، چې په 15 ورشه د لبار رو دی را الله خو یاره مالا صدیق یو سل ګټ یو سل روپې دي کړ مالک په مخه غشترو دانه دروازې ډبه خدای دې کا کا سره سو اوس کې وسره او خلک هم ته خیر دې مړ گزاره وسره وکړه خدای گزاره وکما 15 ورځې پس بیا ورلم الکاغه پیسې مې راکا یاره مونږ هم د پلان کې چې تا نه ملا قرض غوښته چور لټ تا ته خبرې کوي دا څه بچرین نه دا ناجایز دي دا ناروا دي. قرض مغواړه د چانه ما پلان قرض مبار کوا گزاره جون کو تیر کړه صح جون ولې تیرې گزاري والا جون تیر کا سپوره روډه خورا کړه چرګان مخوره بنگلې ما جوړه وکنه موټر کې مگر د چل سره نشته کړ ډېر غریبانان به موټر وګرځي مگر دا ډېر غریبانان به بنگلو وګرځي ولې په دار قرضونه بار کې او چې واده کې په 6 لک روپیا لګینو په 15 واده کې غریب اجنه وګوره اجت ته سدي چې د خلکو نه قرضونه په ځان راړي سره نشته او چې قرض دی راواړو نو بیا په ډیټا ورکا قرض او کله سره نینو کوړه هغه مجبور او تاسو کوړه وسره لاړ شه میاش نیټه درکو به وسه ټیک ده انسان د خامخا پکې راځي ورکه د شریعت د اصول مونږ لاندې شو او د شریعت په دایره کې دنم جون تیر کو قسم په خدای د دنیا جون بده او چې د شریعت د دایره نه سر وباسي دنیا کې هم پریشان ول تم پریشان تر څو به منډه وي. عمر فاروق رضی الله عنه توي بوزا او د خپل حق ورکه او زیات مولا ورکه چې زیات بوې ته څنګه بار حق ولا ورکه او زیات ورکولي و عمر داسې شه دي ودا تا پیغمبر علی السلام ته ستا مخ کې داغه مخ کې مونږ تاسو خبرې وکړي نو پیغمبر علیہ السلام چې تاسو دې ورته خمونه کړل لګي زیات ورکا الکوي ته یسو کو وی زمانم زید دې د پلانو مې 10 نه دي او د يهوديانو غلوي علامه يهوديانو غلوي مولا ویو مرسبته ګوره تعالی مناسبو چې د موږ د پیغمبر د سپکاوي دی وکړه
که یو جاهل سړی وکي یو ناپوهه سړی وکي نو بیا هم څه خبره ده. نو ته خو د یهودیانو مولا یې، نو تا زموږ د پیغمبر دونه سپکاوی وکړو. زید ابن دسینه ورته ومنه ما په تورات کې په خپل کتاب کې د آخر زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونو ټول په دې کې مونتي وو، صرف دو صفته پاتې وو او باقي مې ټول پکې مونتي وو. نن مې کته چې هغه دوه پکې شته که نشته. ادوه سو ادوه دو چې د غصې او د صبر مقام راشي، دی به غصه نه کوي او صبر به کوي. امې پکې ومونته. او دویم چې څومره ورسره ته جهالت کې دی به د جهالت جواب په جهالت نه ورکوي، دی به د جهالت جواب په نرمۍ ورکوي. امې پکې ومونته. ما قصدن دا جهالت کو، قصدن می دا چل کو، ګورم چې څنګه دی. مال خشته جواب او زیات شی راکو، تاسو ما د پاره ورټل، حالانکه ګناه غلطی د ما و چې د ټیم نه مخکې ته غواړم. عمره تورات کې دا دو صفتونه دا پکې نو، باقی ټول پکې ما مونته، دا مې نو مونته، دا مې پکې نن اومنتل. راځه عمره د مټه دی نسم ما ورته واپس بوزه کلمه و مسلمانېږم. هغه زید ابن دسینه رب العالمین مسلمان ولې واخدا بهترین اخلاق عجزی نرمی. څومره خلق چې اسلام ته راغلي دي د حضور پاک زمانه کې د خو اخلاق او د نرمۍ د وجې راغلي دي، او اوس چې تختی د مسلمان د جبې د لاسه تختی. موږ د جبې او چې کم سړی لږ یو پوټې مالدار شو، لږ د ټوپک خاون شو، لږ د مټو خاون شو، هغه د مسلمان ته په سپک نظر ګوري. هغه سره چې خبرې هم کې نو خبرې هم ستغي وي، هغه ته چې نږدې کېږي هم ټکونه دله درکوي. دا به نه کوئ. موږ الحمدلله مسلمانان یو. هر سړی په خپل کور کې اوسي. بعضې کسان به داسې چې خپل کور به نه هغې له دې الله خپل کور ورکړي. هر سړی په خپل کور کې که چا پوخ دی او که د چا کچه دی، هر سړی خپله روټۍ خوري. څوک به چرګ خوري، څوک به کچالو خوري، څوک به بټینګن خوري، خو خپله روټۍ هر سړی خوري. او د هر سړي عزت د الله په لاس کې دی، او د هر سړي ذلت د الله په لاس کې دی. ژوند هم د خدای لاس کې او مرګ هم د خدای لاس کې، روغ صحت هم د الله لاس کې او بیماری هم د خدای لاس کې، بدماش هم د خدای لاس کې او غریب هم د خدای لاس کې. دا فرق نشته. زموږ سټوکي د الله په لاس کې دي. او چې دا څومره مالداري که نه خفه کېږه ما، دا د ټولو نه اوږې سپي وي. دا غټ غټ مالداران درته یادوم. تاسو ولیدل د اسمبلی ممبران د 15 کروڑ او په شپږ کروڑ روپۍ یو ګډورې خرڅ شو. ګډورې یو ته ګډورې وي چې دا کم خرڅ شو، دا خره دي خرب. دا لږې پیسې دي، لږې دي ووالې او بیا هم خرڅېږي. قام دی او شرم ټول په اسمبلی کې که بعضې څو کسان پاتې وي ټول خرڅ شو، د پیسو خرڅ شو، ټول پیسې واغېستې او خرڅ شو. ته قوم دی له لېږلی وي چې ته بلته خرڅېږي. ته انسان یې که ته خر یې په پیسو نه مړېږي. هغه اوس به سینټ چیرمین به جوړېږي. دا خو لږې وي. د سینټ چیرمین جوړېږي به په کروڑونو په اربونو روپۍ به خرڅېږي. به بولې لګېدلې ده. ملک هم د بار ملک د خلکو د خندا شو. زما وروڼو زه تاسو ته دا نصیحت کوم، زه سیاسي خبرې نه کوم، خو خولې له مې راله چې څومره مالدارېږي که نه کنجوس کېږي. چې غریب جومات سره به مدد هم وکړي، چې غریبي نو غریب سره به مدد وکړي، او چې غریبي نو سوالګري له به هم شی ورکړي. چې څومره د لینډ کروزرو د غټو ګاډو او د غټو بنګلو د کارخانو مالک کېږي، نو فقیر ته به د لرې ځای نه وباسه وایي درکوه یاره نشي دنه انو کرته وایي ماف کا. هغه غریب کونټه سره حجرې ته راننوځي، بس شاړ زیره لسخاکه ای غولنه زیره لسخاکه. ته چې سات ټټی کې ناست وې نو تا ځان لیدلی و ته سخاوې که نه؟ مسلمان ته سپک ګورې؟ پام کوه چې مسلمان ته سپک ونه ګورې، پام کوه. رسول الله مبارک فرمایي حضور پاک موږ ټول د هغه امتیانو ټول وایي الحمدلله. وی یو څو کسان دي چې د قیامت په ورځ به دوی ته الله د رحم په نظر نه ګوري. یو څو کسان دي چې قیامت په ورځ به الله پاک دوی د ګناه نه پاکوي. یو څو کسان دي چې دوی به دوزخ ته خدای غورځوي. هغې کې دوه د تخیم دوه
یو هغه کس چې د خدای په نوم ته غواړي او نه ورکوي، د خدای په نوم ته غواړي او نه ورکوي. او یو مسبل ازاره ځان پسې لنګ را کاږي، پنسې ځان پسې را کاږي او کبر کوي. کبرجن سړی به د قیامت پر د خدای به ورته د رحم په نظر نه ګوري، او کبرجن سړی به د قیامت پر سړی ګناه نه پاک کوي، دوزخ ته به لېږي. نو خدای دې موږ د کبر نه ساتي. عاجزي کوي، عاجزي ښه، خدای به خوشاله، کائنات به خوشاله، فرشتې خوشاله، رب خوشاله. او الکبریا و ردای الله حدیث قدسی دی، الله وی لوی زما جامه ده، که زما جامه کې څوک را دننه کېږي ذلیل کوم به. په عاجزۍ زه خوشحالېږم. عاجزي کوي، انسان به عاجزي کوي او کبر به نه کوي، په دې الله خفه کېږي. توکې الله موږ د کبر نه وساتي.